چې د اختر په ورځ د قرآن بې عزتي کېدله، هغه مبارکه ورځ، هغه مقدسه ورځ چې د حج ورځ ده، زما د خوشحالۍ ورځ ده، بیا څنګه اغیار را پاسېږي، زما قرآن ته اور څنګه لګوي، زما قرآن په لتو باندې څنګه وي، زما د قرآن بې عزتي بې حرمتي څنګه کوي. و د امت مسلمه حکمرانانو تاسو ته وایما، زما حکمرانان صرف دې ته ناستي، زما مشران صرف دې ته ناستي، هر یو سړی وایي زه پر زور مذمت کوما. دا د مذمت خبرې نه دي، دا د مذمت کار نه دی. دلته مذمت پکار نه دی، دلته بغاوت پکار دی، دلته مذمت پکار نه دی، دلته جهاد پکار دی، دلته مذمت پکار نه دی. د هغې سره هر قسمه تعلق ختمول پکار دی، دلته غیرت ایمانی پکار دی، دلته جرأت پکار دی، دلته ځان کې ایمان پیدا کا. ټول عمر به موږ مذمت کوو، ټول عمر به اخبار ته ناست یو، ټول عمر به کانفرنس کوو، په دې کې به زما نه مذمتي. یاد وساتئ مشرانو، موږ ګوره ژوندي قومي، موږ د خالد ابن ولید بچیان یو، موږ د ابو عبیده ابن جراح بچیان یو، موږ د معتصم بالله بچیان یو، موږ د طارق ابن زیاد بچیان یو. موږ پرون د دې کفر نه ډار نه دی کړی، موږ پرون د دې کفر نه یېرېدلي. راپاسئ د دې کافرانو مقابله وکئ، سفیر ولولېږه او اعلان ورته وکړه تر هغه وخته پورې تا سره تعلقات نه ساتمه، تر هغه وخته پورې راشه ترشه نشته دی چې معافي دې نه ده غوښتې. دا ګستاخ دې پدار کړی نه دی، دا ګستاخ دې وجلی نه دی. زه تعلقات نه ساتمه، سفارت دې نه پرېږدمه، سفیر دې نه پرېږدمه. زما سفیر راولېږه، خپل سفیر دی وغواړه. ما ته قرآن مقدس دی، ما ته قرآن مبارک دی، ما ته قرآن عزتمند دی، ما ته ستا آلات عزتمند نه دی. خدا حکمرانان چې موږ ترې نه تمه ساتو، دا حکمرانان چې زموږ ترې نه تمه ده، یاد وساتئ 20 کالو کې دی د عافیې صدیقې تپوس نه دی کړی، 20 کالو کې دی د عافیې په سر لوپټه وانچوله. دا خو په دې کې دي، د دې مقابله په دې کې ده. یو امریکې ته وایي زه د وفادار غلام یم، بل امریکې ته وایي زه د وفادار غلام یم. د دې خلانجه د امریکې په غلامۍ باندې ده، د دې خلانجه د امریکې په نوکرۍ باندې ده. و د امت مسلمانو جوانانو را پاسېږئ، دې نه د افسوس خبره واورئ. په قرآن دله اغیار ملنډې کوي، په قرآن پورې اغیار خاندي، د هغې د پاسې خپې کې غوستلې. دغه عافیه د هغې بیان دا دی، وایي ما چې عدالت ته کله بوځي، ما ته وایي په قرآن باندې د پاسه خپې کې ده، ما ته وایي په قرآن باندې ودرېږه. دغه عافیه وایي یو ځلې نه، 2 ځلې نه، 3 ځلې نه، هره ورځ زما په مخ کې په قرآن باندې متیازي کېږي، هره ورځ زما په مخ کې د قرآن بې عزتي بې حرمتي کېږي. 80 د اسلامي ممالکو مشران دي، 80 ممالک دي، 2 اربه آبادي ده، 80 لکه مسلمان فوج دی، 80 لکه مسلمان فوج. بیا موږ ولې د قرآن تپوس نشو کولی، بیا ولې موږ د قرآن دپاره اواز نشو اوچتولی. هر قسمه تعلقات ورسره ختم کړئ، بایکاټ ورسره وکړئ. او یاد وساتئ او کافرانو، قرآن زموږ دپاره ریډ لاین دی، قرآن زموږ دپاره ریډ لاین دی. والله د قرآن دپاره، د پیغمبر د ناموس دپاره، د پیغمبر د ختم نبوت دپاره، د خپلو بچو نه تیري، د خپلې زندګۍ نه تیري، د هر قسمه خوند او لذت نه تیري. خو قرآن مو نه چاته پرېښی دی او نه قرآن چاته پرې غوستلی شو. پرون هم د قرآن محافظین وو، نن هم د قرآن محافظین او سبا به هم انشاءالله د قرآن دفاع ته ولاړي. او تاسو له خو شرم پکار دی کافرانو، تاسو له خو شرم پکار دی عیسیانو. زما قرآن را اوچت کئ، زما قرآن خو ستاسو دفاع کړې ده، زما قرآن خو ستاسو دفاع ساتلې ده. تاسو قرآن اوچت کئ، قرآن وګورئ. هلته چې په عیسی علیه السلام بدنامه ولګېدله، بیبي مریم باندې بدنامه ولګېدله، صفایي زما قرآن پیش کړې وه، صفایي زما قرآن پیش کړې وه. زم کولی شم چې تورات وسېزمه، زم کولی شم چې انجیل وسېزمه، خو زه تورات نه سېزمه، زه انجیل نه سېزمه. ماله دا سبق زما قرآن را کړی دی، ماله دا ایمان زما قرآن را کړی دی. ما ته انجیل خپل کتاب ښکاري، ما ته تورات خپل کتاب ښکاري، زه په هغې باندې فخر کومه. خو بیا ولې تاسو زموږ د قرآن بې عزتي کوئ او دې خبرې ته سوچ وکړئ الله اکبر کبیره چې د یو ملک جنډه چېرته وسوځېږي. دا بې حرمتي ده که نه؟
رضاکاری جرم دی کنه چې جنډې وسیزله څومره چغې والی کېږي یو فوجي د هغې اکسراواله یو چوک کې وسیزه بیا د ځان حالات تې لګوي نه خو لیکن هغه قرآن چې په امام الانبیا راغلی دی هغه قرآن چې په خاتم الانبیا راغلی دی هغه قرآن چې زما ایمان دی هغه قرآن چې زما عقیده ده بیا ولې هره ورځ په هغې باندې لمبې بلیږي بیا ولې هره ورځ په هغې باندې خلک لتې وایي او هغې د پاسه راخیږي و د امت مسلمانو جوانانو حکمرانانو تاسو ته وایم څه به کوو اخریات چې دا نه کوو نو څه به کوو